میدان وردګ ولایت د پانګوالو په ځانګړې پاملرنې تازه په یاد ولایت کې د یو پانګوال له لوري د $1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یوې معیاري سړې خونې چارې پیل شوې. په پرانیسته کې مسؤلینو وویل هڅه کوي د بڼوالو میوو د ساتنې په موخه په ټولو ولسوالیو کې معیاري سړې خونې ورغوي. تاجرانو ته هم موږ دعوت ورکړی دا ورځي دغسې نورې سردخانې خونې هم جوړې شوي دي او همدغه رنګه انشاءالله د موږ د زراعت ریاست په شمول د وزارت دوی هم هڅې او کوششونه کوي چې په ولایت کې په ولسوالیو کې دغه رنګه سردخانې جوړې شي. موږ د وزارت څخه موږ دا غوښتنه کړې ده چې موږ په ولایت کې ډېر میوې دي باید دلته سړې خونې جوړې شي. دلته په ولایت کې مو دا د اوس دا دویمه درېیمه افتتاح ده الحمدلله چې کېږي نو په ولسوالۍ کې موږ ډېر کوښښ کوو چې نورې خونې هم افتتاح کړو پیدا کړو جوړې کړو. پانګوال وایي دغه سړه خونه به تر 3,000 میټریک ټنه ظرفیت ولري او چارې به یې هم په شاوخوا 2 میاشتو کې بشپړې او لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. یک سردخانه خواستیم در ولایت جور کنیم که ولایت میوه زیاد داره به همین خاطر 2500 تن الی 3000 تن است در حدود $1,000,000 سرمایه گذاری میکنیم. مسئولین وایي په دې ولایت کې 2 معیاري سړې خونې شته چې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لري او ترڅنګ د خصوصي سکتور سره په ګډه همکارۍ د 2000 میټریک ټنه په ظرفیت د یوې بلې سړې خونې چارې هم روانې دي.